درانه دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هر کله مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ د هر کال جولای او اګست په چین کې د زده کوونکو او محصلینو له دوبنۍ رخصتۍ سره برابره ده او په همدې موده کې د دغه هیواد کولتوري او سیلانیزي چارې سمسورې دي څه کال به یې چارې څنګه وي زه به د ګڼو شمېرو له مخې تاسو ته اړوند معلومات در وپېژنم د چین د اوسپنیزو لارو د ملي ګروپ د محدود شرکت شمیرنې ښیي چې د همدې 2024 کال په دوبنۍ رخصتۍ کې د اوسپنیزو لارو له لارې د مسافرینو د لیږد رالېږد موده د جولای له لومړۍ نیټې څخه پیل شوې له همدې نیټې څخه د اګست تر 11 نیټې پورې به په دغه هیواد کې د اورګاډیو د مسافرینو عمومي شمېر 880 میلیونو تنو ته ورسیږي او هره ورځ به یې منځنی شمېر 14 میلیونه او 880 تنه وي په سږنۍ دوبنۍ رخصتۍ کې د زده کوونکو او محصلینو د تګ راتګ سیلانۍ او عصري ځای ته د ستنېدو په مخه د مسافرینو شمېر په عمومي شمېر کې عموده برخه ونیسي د چین د کولتوري او سیلانیزو چارو وزارت اړوند مسؤل خبر ورکړی چې په سږنۍ دوبنۍ رخصتۍ کې به د چین په بېلابېلو ځایونو کې د کولتوري او سیلانیزو چارو د 4,000 ډولونو څه باندې 30,000 مصرفي فعالیتونه ترسره شي او په ګڼو منظره لرونکو سیمو کې به زده کوونکو او محصلینو ته د ټکټ امتیازونه برابر شي د ګراز په سږنۍ دوبنۍ رخصتۍ کې د نورو هیوادونو او سیمو سایل د لیدوړ ټکی دی په تېره بیا د اروپا د فوتبال اتلوالي او د پاریس د اولمپیک لوبو په موده کې ډېرو چینایانو له سیاریو څخه د خوند اخیستلو په هکله اروپا ته سفر کړی دی د چین د تونچنګ سفر په نوم د شرکت شمیرنې ښیي چې د جولای په میاشت کې پاریس ته د الوتکو د ټکټونو په پار د چیني مسافرینو د سپارښتنو اندازه د تېر کال د همدې مودې په پرتله 80 سلنه زیاتوالی ښیي او د پاریس د اولمپیک لوبې په موده کې فرانسې ته د سیلانیزو ګروپونو د سپارښتنو اندازه د تېر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 225 زیاتوالی ښیي له یادو شمیرو څخه څرګندېږي چې د چین بېلابېلو ځایونو په سږنۍ دوبنۍ رخصتۍ کې ډول ډول ښایسته کلتوري او سیلانیز فعالیتونه ترسره کړي او په دې مناسبات یې نوې چارې او نوې ځلانده ټکي هم رامنځته شوي دي درانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید له پاملرنې مو مننه کوم بریالي اوسئ